الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. یورور د نکاح لپاره قرآني نسخه یا قرآني وظیفه غوښتې ده او داسې ډېر ورونه او ډېرې خویندې د دې غوښتنه کوي چې داسې وظیفه راته وښیاست چې الله پاک زموږ رشته نکاح اسانه کړي. حتی یو چا رابطه کړې وه چې عمر مې 45 کلنۍ ته رسېږي خو تر اوسه پورې مې کوزده نه ده کړې. د دې دپاره زه قرآني یو نسخه تاسې ته وایم چې کله موسی علیه السلام هغه د مصر څخه مدین ته ولاړی نو هلته ډېر ستړی و، یوازې و، کاروبار یې نه و، ښځه یې نه وه، کور یې نه و. نو یو ځای یو ډبرې ته کښېنستی، دا الفاظ یې وویل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دا دعای الله رب العالمین قبول کړل. تفاسیرو کې راځي چې فأوجد الله له العمل، الله پاک کار ورته پیدا کړي چې د شعیب علیه السلام سره په کار باندې شروع وکړل. بیا وای ثم یسر له الزواج، بیا الله پاک نکاح ورته اسانه کړل چې شعیب علیه السلام خپل لور په نکاح ورکړل. نو دغه دعا تاسې هم ډیره وایاست، دا د رزق دپاره او خاص د واده یا د کوزدې دپاره ډیره مجربه ده. علماء کرام وایي چې دا موږ چاته ورښولې ده او هغه عملي کړې ده، الله پاک یې نکاح اسانه کړې ده. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دا په 24 ساعته کې 21 واره ویل کېږي. په 24 ساعته کې 21 واره، یعنی په ورځ یا شپه کې 21 واره پوره کړه او وروسته بیا د الله پاک څخه دا دعا وغواړه چې الله ماته زما نکاح اسانه کړي چې د ګناهونو راوګرځېږم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د شرعي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.